نو د الله جل جلاله لوی چې د هغه علماو پېژندلې ده ځکه چې د قرآن پاک علم د دې سره دی د حدیثو مبارکو علم د دې سره دی او د نورو دلایلو علم د علماو سره دی ځکه ټول وخت یې د الله جل جلاله معرفت ته ورکړی دی په درسو په تدریسو په نصیحتو په وعظو په مطالعاتو کې تېر کړی دی نو ځکه الله پاک وایي انما یخشى الله من عباده العلماء د الله څخه بیریدونکي چې دي هغه علما دي نو څومره چې دي د الله څخه بیریږي هغومره قدر تذکر و دې ته نفع رسوي و دې ته ګټه رسوي مؤمن مسلمان چې دی هغه د حق کلمه او د نصیحت او په دین کې د ګټې کلمه چې ده دا د مسلمان مؤمن ورکه ده کلمة الحق ضالة الحکیم دی پسې روان هر ځای چې کلمه د حق پیدا کړه فهو احق بها نو دی په هغه باندې حقدار دی ځکه چې مؤمن په دې باندې عمل کوي او د ده مقصود وي د ده ورک وي دی پسې ګرځي سفرونه کوي موسی علیه السلام روان شو یوشع ابن نون یې خادم دی خضر علیه السلام پسې ځي کلمه حق پسې روان دی سفر کوي لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا